هیده د هر هغه دروغجن بد عمل انسان لپاره چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه اوري بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی. دغسې انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه. کله چې هغه زموږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي. د دغه راز ټولو خلکو لپاره د ذلت عذاب دی. د هغو په مخ کې دوزخ دی. هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلی دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري. نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړی شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولی دي. د هغو لپاره لوی عذاب دی. دغه قرآن له سره تر پایه هدایت دی او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ.